پاکستان کې د کان ښویېدو پیښې 19 کسان مړه کړي. سلام ستړي مشي، وخت مو په خیر. په امره ګرځم یوه تازه خبر ده چې همدا شیبه مو ترلاسه کړ. پاکستان کې د یوه کان ښویېدو پیښه کې لږ تر لږه 19 کان کیندونکي مړه شوي دي. راپورونه وایي چې دا پیښه د پاکستان په شمال لویدیځه سیمه د خیبر پښتونخوا په مهمند دره کې د مرمر ډبرو په یوه کان کې رامنځته شوې ده. د جیو نیوز د راپور له مخې په دې پیښه کې 19 کسان مړه او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي. راپور د سیمه ییز چارواکو له قوله ویلي چې ژغورونکي ډلې سیمې ته رسېدلې او تر اوسه یې اووه کارګر ژغورلي دي. چارواکي وایي چې له 15 نه تر 20 نور کسان لا هم نه درکه دي او ښایي تر ډبرو لاندې وي.